یعنی ډیر د افسوس او د تاسف ځای دی چې یو انسان 70 کاله 80 کاله ژوند کوي، اجل پرې راځي، له دې دنیا کوچیږي، قبر ته ځي، خو په دومره موده کې په لسګونه کلونو کې دی دومره په ځان باندې کار نه کوي چې حد اقل هغه د لمونځ ژباړه او معنا زده کړي. هره ورځ ټول مسلمانان خصوصا زموږ او ستاسې خلک 15 وخته لمونځ کوي، 15 وخته دغه فریضه ادا کوي، خو 15 وخته دوی نه پوهېږي چې څه وایي. لمونځ په حقیقت کې له الله تعالی سره مکالمه ده، الله تعالی ته دعا کول دي، الله تعالی سره راز و نیاز دی، له الله تعالی مرسته غوښتل دي. لمونځ بل نوم دعا ده. صلات ورته ځکه وایي چې صلات په حقیقت کې دعا ده. موږ او تاسې چې له پیله شروع وکړو تر پایه پورې ټول دغه لمونځ دغه الفاظ له الله اکبر نه شروع چې لمونځ ته داخلیږو، موږ په هغې باندې قامت کوو تر اخره پورې چې سلام ګرځو، ټوله مکالمه ده، دعاګانې دي، له الله تعالی مرسته غوښتل دي، د الله تعالی حمد بیانول دي، د الله تعالی لویي بیانول دي. یعنی علما وایي چې کله تاسې لمونځ وایئ، هر کلمه چې وایئ په دې باندې فکر کوئ، تدبر کوئ، تعمق پکې کوئ چې زه څه وایم، چاته ولاړ یم، دومره لوی ذات په مقابل کې زه ولاړ یم چې د اسمانونو او د ځمکې مالک دی. خو دا د افسوس ځای نه ده چې حد اقل په دې نه پوهېږم چې څه وایم، یعنی د الله تعالی وایم چې الله اکبر، خو نه پوهېږم چې یعنی الله اکبر یعنی څه. د همدې دپاره موږ دغه د خپل آنلاین ممبر کلاس، آنلاین کلاس یا پروګرام پیل په لمونځ باندې وکړو. زموږ او ستاسې په ژوند کې تر ټولو مهم عبادت له کلمې وروسته چې موږ په اسلام ته داخلیږو لمونځ دی. دویم مهم رکن د اسلام شاعري عبادتونو کې لمونځ دی. کله چې انسان لمونځ کوي په معنی نه پوهېږي، له الله تعالی سره خبرې کوي، په داسې حال کې نه پوهېږي چې څه وایي. قرآن کریم کې آیت راځي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، لمونځ له فحشا، له نارواو، له بدو کارونو انسان منع کوي. یعنی ډیر خلک وایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. موږ ډیر انسانان وینو چې لمونځ کوي، په جمع کې حاضري، خو د په ژوند کې د لمونځ خاص تغییر نه راولي. یعنی همغه فحشا کوي، غیبت کوي، ګناه کوي، منکرات باندې عمل کوي. پوهېږئ ولې؟ ځکه چې موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمات ادا کوو، په معنی نه پوهېږو، لمونځ کوو، ضربه‌یي لمونځ کوو، هېڅ نه پوهېږو چې څه وایو. راځئ د لمونځ زده کړو. یعنی د یوې ورځې خبره ده.